15,000 یا بیان خودلې شمه زنديان خودلې شمه عمران خان ان شاء الله دا جذبات ان شاء الله دا مینا ولي دا په مهین یما خوخ می دا رسر می دا نواز شریف و مریم نه دا. زه خوشحال توره پلاس کفن په غاړه به راپاسم، زه خوشحال توره پلاس کفن په غاړه به راپاسم که خبر شم چې پښتون د چا غلام شو. عزتمندو څنګه چې تاسو وکتل کارکونز لیډرشپ مکمل چار دی او هیڅ قسمه واپسی بغیر د خان صاحب نه نشته. ګرانو عزتمندو راځئ تاسو نور هم دلته کې ډېر میلمانه دي د هغوی سره به مونږ خبرې اترې کوو ګپ شپ به لګو او ماشاءالله په ګڼ شمېر تعداد باندې دلته کې خلک موجود دي. جی دا وګورئ جی دا قیام و تیام دی او په دې ټایم باندې په ګڼ شمېر تعداد باندې پښتانه ملګري دي. خانه د پیښور نه راغلم تا کال نه د پیښور نه چې خلک راځي کباب راوړي تا ریوړی راغستي نو کباب دې ټایمه پورې ځان سره نشي ساتلی که نه نور سلنډر هر څه پراته دي هر یو شیز برابر دی. دا ته ووایه بېګا د کولا او اسمان لاندې شپه کړې ده څنګه خوند و ډېره مزه یې کړې ده. واو دا د چاپایش کې ده بس دا د ټولو ته پته ده که نه. موږ دپاره جیل کې وخت تېرولی شي موږ د هغه لپاره کلو اسمان باندې نه شو وخت تېرولی. دلته موږ خو شپه کولی شو که نه هر څه کولی شو یو نه لس شپې کولی شو موږ دپاره کال نه قربانۍ له راغلي یو قرباني به ورکوو انشاءالله. دا څومره شیلینګ چې موږ وخوړو که نه دې به ته بدله خلو انشاءالله. دا پنجاب پولیسو ټوله شپه یې راباندې شیلینګ کړې ده مونږ ښه په رمنو مونږ څه زیاتې نه ده کړې. دا وګوره دې بلډینګونو ته چېرته نقصان رسېدلی ده نه به ورسېږي انشاءالله. مونږ په رمن یو او دا شیلینګ مه کوئ ښه قربانۍ له راغلي یو. دا د اوس مې پلار سره خبرې وکړې هره ته وایي شهید چې خورا نشي ګورې پلار خو به درته ویلي چې بچې زه شهید شه الله دې تاسو له ژوند درکړي خو مور بیبي چې کوم وي هغوی ډېر زړه نازک وي هغې به درته وي چې بچې ځان راورسوه. هغې به تا ویلي وي چې دا ما پرون راواغستو ما ته وایي ځه بچې الله دې مل شه انشاءالله. دا جذبات دا ولې دا مینه ولې دا په مهین یما خوښ مې ده زړه سر مې ده دا نواز شریف و مریم نه ده دا عمران خان ده دا خلک وګوره دا پښتانه دي دا ټول راغلي دي دا ټول به انشاءالله لزو که نه چې خان صاحب را خلاص شي هسې مونږ نه ځو د خان د ازادۍ نه بغیر نه ځو ښه په پخې د ارادې راغلي دغه سلنډر یې مروړي دي پتیلې مروړي دي دا راته ووایه وروره دونه خو تقریبا اټک تاسو کراس که برهان اوس راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته به څنګه ځئ هلته کې خو ټول فورس راغلی انډیا ته ورپسې ځو دا خو اسلام آباد ته انډیا ته به ورپسې ځو د اسلام آباد څه شی ده مو لندن ته تللی شو امریکې ته تللی شو په کرینونو کې په دغه کې په لانچونو کې پلمبا باندې ځي امریکا کینیډا ته ځي داسې باډرې دي داسې موږ پیدا خوړل انشاءالله دا به موږ کراس کوو او ځو به انشاءالله. عمران خان دا کم قیام و تیام دی برهان قیام و تیام کې جی موجود یو او دلته تاسو ګورئ چې قافله موجود ده په دې ټایم تقریبا 11 نیمې کېدو واله دي 12 بجې دي جی आवाज راغلی او تاسو وکتل بیشته هم داسې کړې ده ډي پي او صاحب ویلو چې 5000 کسان راولي انشاءالله یو به هم نشي راتلی راشه ورته وګوره مړه اټک مو کراس کړی جی انشاءالله درځو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د نیوز نوم راته نه معلوم پښتون غږ جی وایي پښتون غږ تاسو ډېره مننه کوم چې راغلئ دلته راکوریج کوئ څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره خان صاحب کال ورکړی پرون د 24 تاریخ الحمدلله پښتانه داسې قوم دی چې په پښتنو قوم باندې سکندر اعظم ګټه نه راکړ نه تورلنګي او پنجابي او پیسه ګټه وکړي پوه شوې که نه بخښنه غواړم زما خبره واورئ د دې نه به مخکې زه په پېښور کې په کیپي کې پیدا شوی یم زه چې ماشوم وم په دیوالونو به لیکل شوي تنو یو کېږو که نه ورکېږو عمران خان ستاسو لیډر چې دی د پنجابي او سندي خبره نه ده کړې معافي غواړم وروره دا دې زیاتی دی په دې کې نه خبره واوره مخکې نه که نه مطلب دا دی چې ته د لکیر فقیر مه جوړېږه مخکیني کیسې ختمې دي په دې د درنه کې درته زه ستا 15,000 پنجابیان خودلې شمه زنديان خودلې شمه عمران خان د دینه مخکې با زمونږ
په هر صوبه باندې سیاست کېده د ژبې په وجه ما د ډیرو خلکو نه تپوس وکړو نو هغوی موږ ته دا وویل چې مخکې به په مونږه په ژبو سیاست کېده عمران خان رالی وی آر ناٹ پښتون ناٹ پنجابي ناٹ سندھی ناٹ بلوچی ناٹ وی آل پاکستانی نو ورور په دې کې پنجابیان هم زماره پر ټول قابل قدر دي یو منټ مې زما موقع پورې زماره پر ټول قابل قدر دي عمران خان چې د پښتنو لیډر نه دی او عمران خان چې د امت مسلمه لیډر دی که تاسو وګورئ په یونایټډ نیشنز کې دا کم سپیچ کړی چې څومره مسلمانان ملکونه د ټولو نمائندګي کړله نن هغه په جیل کې او دا چې څومره د کې پی نه خلک راغلي پنجاب نه راغلي بلوچستان نه راغلي سن کراچۍ چې دا هر ځای نه راغلي ټول اپریشیټ کوم ټول ته ویلکم کوم ډیفینټلی پوه شوې که نه ټول زموږ دپاره قابل قدر دي انشاءالله موږ به پنجاب ته ورځو انټر کېږو او ډي چوک ته به هم ځو که مخې ته موږ تر مشرانو وینا وشن انشاءالله چې موږ به چې دی نو بلکل اډیاله چې کوم جیل هلته به هم ورځو ډېره مننه جی ګرانو عزتمندو تاسو ګورئ پښتون غږ ژبې جنګ دوی ټول عمر موږ خرڅ کړي یو اوس چې دی څنګه چې عمران خان نظریه ده هغه وایي صرف پاکستان کی بات کرو خان صاحب په هر درنا په هر احتجاج کې څه پیغام ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم ویزه خوشحال توره پلاس کفن په غاړه به راپاسم زه خوشحال توره پلاس کفن په غاړه به راپاسم که خبر شوم چې پښتون د چا غلام شو زمونږ د دې نه مخکې یو ملګري خبره وکړه ینګ هلک او ډېر زیات جذباتي و دغه جذبې ته زموږ سلام دی هغه چې کومه د پښتو یا د پنجاب والا خبره کړې ده نو هغه په دې سنس کې نه ده کړې ستاسو کاینډ چې تاسو د هغې درستګي وکړه تاسو درستګي وکړه خو چونکې دې ټایم کې ایموشنز ډېر های دي نو په دې وجه باندې هلکان چې کوم دي ینګ جنریشن دی دا ټول چې کوم دی ډېر زیات په جذباتو کې دي او خان چې کوم دی مونږ ته دا نه دی ویلي چې کې پی یا سند یا پنجاب یا بلوچستان خان چې کله आवाज کړی دی نو میرے پاکستانی چینج هم دا دی او چینج هم دا دی په دې چینج باندې هغې چې کوم دی ووټ اخیستی دی او په دې چینج باندې هغې چې کوم دی په کې پي کې 15 سال چې کوم دی هغې ګورنمنټ وکړو دا د هغې یو دریم تھرډ ټینیور د هغې روان دی او انشاءالله هغې اوس چې کوم دی دغه دی پابند سلاسل دی او زه به دا خبره وکړم چې یزید پابند سلاسل کړي دي ٹھیک شو جی نو انشاءالله تاسو وختي خبره وکړه چې یاره تاسو به چې کوم دی مخکې ځان څنګه رسوئ نو مخکې به موږ ځان په حوصلو باندې رسو موږ ته هلیکاپټر نشته موږ ته چې کوم دی دلته کې لاندې نایټ رایډر والا باندې هلیکاپټر باندې هم شلیک شوی لاست ټایم شوی و دې ټایم نه دی شوی لاست ټایم زما خیال 28 سپتمبر و چې په هغې باندې هلیکاپټر نه او ډرونز نه شوی و نو زه خبره خپله کنټینیو کوم چې تاسو وایئ چې څنګه به رسېږي موږ به د خپلو حوصلو په بنا باندې رسېږو زموږ حوصلې های دي زموږ حوصلې بلندې دي او داسې ډېرې کنټینرې موږ چې کوم دی شاته عبور کې وم غورځولې حالانکې زما چې څونه خیال دی دې ځل زموږ سره څه هیوي مشینري هم نشته دی مې وي چې په هغې باندې څه پابندي تیاري سره نه یا دا تیاري د سی ایم صاحب ته چې کوم دی زه بلکل دا ګیله شکوه کوم د دې نه مخکې سر لاست پرایویټ کم ګاډي راغلي موټر مشینري آی په روډ باندې وشتي نه ته ویلو سرکاري مشینري باندې استعمالوي کنه موږ سره چې کوم پرایویټ وو آی ټول وشتي بیګا د دې نه بعد سر لاست ټایم چې کوم تاسو احتجاج را رسیدای نو په ثوابه انټرچینج باندې هغوی تمام اوزار سامان راغوښتي او درې ورځې مخکې هلته چې د حقیقي ازادي ټایګرز ځوانان دي هغوی درنه لګولې او هغوی هم دا ګیله کوله چې دا څه وجه ده چې نن درېیمه څلورمه ورځ ده او 2 ورځې پاتې شوې یو ورځ پاتې شوه او سامان نه دی راغلی بهرحال حوصلې هغه شانتې د ځوانانو په شانتې تکړه دي حوصلې بالکل بلند دي خو یو خبره دا ده چې هیوي مشینري موږ سره وي نو یو مشین چې کوم دی هغه د 500 یا د 1000 کسانو طاقت لري که نه اوس موږ 500 یا 1000 کسان چې کوم دی یو دغه پوش کوو دا کنټینر نو موږ ډېر مشکل وي ډېر ټایم غواړي ته ووایئ چې د خان صاحب نه بغیر خو تګ نشته که نه د پښتون وایي یو ژبه یې نیور تاسو ته ما وختي هغه شعر نه ویلو چې زه خوشحال توره په لاس کفن په غاړه به راپاسم وی پښتون نه چا تپوس وکړو نو هغه ورته باباجي څونه عمر دی نو هغه وایي چې 40 کاله یو 3 کاله پکې تېر شو بیا چې تپوس وکړو څونه عمر دی نو هغه وایي 40 کاله نو باباجي تاسو خو ما ته مخکې 40 یاد کړي اوس خو پکې 3 کاله تېر شو وایي تا ته نه ده پته پښتون یوه ژبه ده جي یوه ژبه ده چې کوم پښتانه تاسو یاد کاغذ هم ګابه وایي دا هغه ټایم کې چې کوم دی هغه ټایم کې لیټرسي ریټ بالکل نه او دا خبره دا ټیک وه ډېره مننه کوو جي